دا د هرات ولایت په صنعتي ښارګوټي کې د سیروم یا تزریقي محلول د تولید فابریکه ده چې لسګونو کسانو ته یې د حلال نفقې د پیدا کولو لار جوړه کړې. د فابریکې مسؤل وایي د 1,250,000 امریکایي ډالرو په پانګونې سره د ورځې تر 40,000 بوتله سیروم تولید او د هیواد ټولو ولایتونو ته صادرات لري. نوموړی زیاتوي په پلان کې لري چې په یاده فابریکه نوره پانګونه هم وکړي او خپل د تولید کچه زیاته کړي. شروع سرمایه گذاری ما در این کارخانه از 12,50,000 دلار شده و فعلا هم ما اون جایی که باید برسیم ظرفیت وجود داره، ظرفیت های بسیار وجود داره که باز هم قراره که در اینجا سرمایه گذاری کنیم و بخش های دیگری را فعال بسازیم، قلم های زیادتری را در اینجا تولید کنیم، چون قلم های دوایی که بسیار زیاد است. مخصوصا ما که در بخش زرقیات کار میکنیم، زرقیات قلم تقریبا از 500 قلم زیادتر از زرقیات، ما فعلا 30 قلم تولید میکنیم. کوشش ما است که در آینده قلم های زیادتر را تولید کنیم و سرمایه گذاری بیشتر در اینجا انجام بدیم. په دې فابریکه کې لسګونه کسان د خوښۍ سره وایي چې په خپل وطن کې د حلال رزق د لاسته راوړلو لپاره بوخت دي او دا کار نه یوازې اقتصادي ملاتړ بلکې د هیواد د پرمختګ برخه هم بولي. دوی د خپل وطن خدمت تر ټولو ستر ویاړ ګڼي او ټینګار کوي که دا ډول تولیدي فابریکې فعال وساتل شي نو ګڼ شمېر ځوانان به اړ نشي چې د کار موندلو لپاره بهرنیو هیوادونو ته مهاجر شي. بخاطر یک سری مشکلات بیکاری و اقتصادی بود رفتم به ایران سفر کردم. مدت 7 سال و کمتر یا زیادتر ایران بودم. بعد از اینجا که برگشتم آمدم اینجا، باز آمدم اینجا سر کار شدم. مدت 2 سال زیادتر میشده اینجا کار میکنم و واقعا خوشحال هستم. اگر همچنین کار در کشور ما باشه، جوانای ما مهاجر نشه، بهتر است برای جامعه، بهتر است برای کشور، بهتر است. ما خیلی خوشحال هستیم در کشور ما زمینه کار فراهم است که ما نیاز با مهاجرت و کشورهای بیگانه را نداریم. خیلی خوشحال هستیم که زمینه کار در کشور خود ما فراهم شده. ما با مدت 8 ماه میشه که در این کارخانه کار میکنم و بسیار خوشحال هستم که همچنین یک کارخانه تولیدی دوایی در کشور فعال است و برای مردم و برای هموطنان ما خدمت میکند. د صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلین وایي هڅه کوي کورني تولیدات پیاوړي او پانګوالو ته لازمې اسانتیاوې برابرې کړي. هغوی پانګوالو ته ډاډ ورکوي چې هیواد کې پانګونې لپاره زمینه مساعده او په ډاډه زړه کولی شي پانګونه وکړي. موږ ټولو ته د دې ادرس څخه اطمینان ورکوو چې په نن عصر کې افغانستان د سرمایه گذاري یو بهترینه امکانات او یو بهترینه زمینه مساعده ده چې کولی شي داخلي او خارجي سرمایه ګزاران په افغانستان کې په مختلفو ابعادو کې سرمایه ګزاري وکړي. هغه مختلف عوامل لري. الحمدلله په ټول افغانستان کې امن برپایه دی، امن قایم دی او په ټول افغانستان کې د اسلامي عدالت، د اسلامي حاکمیت تر چتر لاندې پر ټولو هیوادوالو باندې قانون که اداري که شرعي که حقوقي په ټولو باندې په یو ان باندې تطبیق کیږي. د یادولو ده چې اوس مهال هرات کې د درملو 10 کارخونې فعالیت کوي چې د 6 تولیدات تر بازارونو رسیدلي او 4 تازه فعال شوي بیا د تولید په لومړیو پړاوونو کې دي.